ډاکټران وایي خوارځواکي هغه ناروغي ده چې له امله یې ماشومان خپل وزن له لاسه ورکوي او په جسم کې په فزیکي لحاظ ډیر بدلون راځي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د عامه تغذیې مسؤل ډاکټر مقیم شاه میخیل په وینا سکهال د تیر په پرتله په خوارځواکۍ اخته ماشومانو په شمیر کې 15% کموالی راغلی. تیر کال په پرتله باندې په شدید خوارځواکي ناروغان چې وو 11450 ناروغان لرل چې په هغې کې 13133 ناروغان شفایاب شوي دي، یعنې روغتیا موندلې ده. نو خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې اوس که ووایو چې د سوی تغذیې کچه تقریبا د فیصدۍ په بنیادي کې ویو په یعنې 15% چې دی راکمه شوې ده، یعنې په سلو کې 15% راکمه شوې او بهتروالی پکې راغلی. د دې موضوع په اړه له هغې مېرمنې سره غږېدلی یم چې له یوه ماشوم سره روغتون ته راغلی. له هغې مې پوښتنه کړې چې څنګه یې ماشوم پر یادې ناروغۍ اخته شوی. دا چې اول او چټۍ وي بیا هغه ډاکټر له م راوسته په دې ښار کې ډاکټر دی ویل چې تبرکلوس دی. دې دا 4 میاشتې کېږي خو موږ په نه پوهېدلو. ولې ماشومان پر خوارځواکۍ اخته کیږي؟ په اړه یې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ایمل حسنزی وایي عامه آګاهي نه موجودیت، سینیټیشن یا د اوبو سیستم یا خپل د اوسېدو محیط دا هم ډېر رول لري. مثلا تاسو کوم غذاګانې چې ګورئ یا کوم مواد چې دلته واردېږي یا استعمالیږي دا اکثریت صحت ته مضر دي. سرت دی چې والدین به په دې تمه چې ماشومان خوراک و هغه خوراک کې کافي اندازه کالوري او انرژي موجود نه. ننګرهار کې روغتیایي چارواکي د خوارځواکۍ د کموالي خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل وروستي کلني ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې د هیواد 40% جوړوي په خوارځواکۍ اخته دي.